بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا کمپیوټر بیس ټیکنیکس ته. نن چې کوم سوال دی هغه موږ سره هغه دا دی چې how to create undeletable folder in any drive. زیاتره کسان تاسو نه پوښتنه کوي چې ما ته ډرایو ډي کې نه دی، مثلا ډي ډرایو کې، ای ډرایو کې، سی ډرایو کې یو فولډر جوړ کړه چې هغه انډیلیټیبل ډیلیټ نشي. لکه ګوره زه چې کله فولډر جوړ کړم دا خو معلومداره خبره چې څوک غواړي دا ډیلیټ کړي، رایټ کلیک کوي او بیا ورته وایي ډیلیټ، هغه څه کېږي له منځه ځي. خو که چېرته غواړي یو فولډر جوړ کړي چې هغه ډیلیټ نشي بغیر د ډیسکټاپ نه، ځکه ډیسکټاپ کې نه جوړېږي هغه فولډر، جوړېږي په نور سافټویر باندې، مګر ته که غواړې بدون د سافټویر نه دا کار وکړي. یا درته وایي چې ما ته څنګه چلو کا how to create com1 lbt parent etc folder without alt 0.0 او 255. یعنی مطلب د دې فورمول نه بغیر زه څنګه کولی شم چې دغه فولډر جوړ کړم com1 lpt1. هغه مخکې ما تاسو ته کار وکړ چې رایټ کلیک کله چې نیو ته لاړ شئ فولډر دې واغستو، مثلا لیدې ولیکو ورته alt 19 او 1.0 دا بینومه فولډر جوړوي موږ ته. صحیح ده؟ لکه ګوره بینومه فولډر جوړوي موږ ته. دې نه بغیر د څنګه کولی شم بینومه فولډر یا په دې نوم باندې فولډر جوړ کړم. لکه ګوره زه غواړم com جوړ کړم، com مې ورته ولیکه con او بیا ورته alt 0.0 پرېس کړه، دا ګوره جوړ شو. دې فورمول نه بغیر نه جوړېږي. نو بیا زه څنګه وکړم، په کومه طریقه دا جوړ کړم؟ راځم اول تا ته دا کار کوم how to create undeletable folder in any drive. طریقه څنګه ده؟ راځم تاسو ته لیکم ښه open run then type cmd then type d double dot enter then type what m چیشه for creating او څنګه جوړیږي څه چلو کې press md space slash slash dot slash کم ډرایو کې جوړول غواړئ ډي ډرایو کې ډبل ډاټ سلش څه په نوم باندې فولډر جوړی کان په نوم باندې دا به ورته ولیکئ. هغه نه وروسته فور ډیلیټینګ ډیلیټ کېږي بیا څنګه پریس آر ډي ریموو ډایرکټري هماغه مرحله ده سپیس سلش سلش ډاټ سلش ډي ډبل ډاټ سلش کان انټر. دلته به ورته ولیکئ دین انټر. صحیح شو. اوس ګورئ زه راځم چېرته رن ته ځم یا سرچ ته ځم لیکم سی ایم ډي توره صفحه به راته خلاصه شي. دې کې لیکم چې ډي شیفټ ډبل ډاټ انټر ډي ډرایو به خلاص شي ماته او بیا لیکم ایم ډي. ایم ډي معنا میټ ډایرکټري جوړ کړه یو فولډر. څه په نوم باندې فولډر جوړی یو خو داسې ګوره عادي فولډر جوړولی شي اسانه خبره ده. لکه زه لیکم اسلام انټر لاړ شئ ډي ډرایو خلاص کړه مای کمپیوټر ته لاړ شئ تاسو مای کمپیوټر ډي ډرایو کې ګوره اسلام په نوم فولډر جوړ شوی. خو دا که زه ډیلیټ کړم ډیلیټ کېږي وګوره ډیلیټ کېږي. مګر که زه غواړم چې داسې فولډر جوړ کړم لکه ګوره ایم ډي سپیس کان په دې نوم فولډر نه جوړېږي. هلته اوس وګوره جوړېږي دا جوړ شوی نه جوړېږي ډي ډرایو کې. نو اوس که غواړئ داسې فولډر جوړ کړي ایم ډي چې ولیکه سلش سپیس سلش سلش ډاټ سلش صحیح شوه کم ډرایو کې ډي ډرایو کې شیفټ ډبل ډاټ سلش څه فولډر جوړول غواړئ کان په نوم فولډر انټر کلیک کړه لاړ شل ته ډي ډرایو وګوره کان په نوم باندې فولډر راغی. اوس که زه دا ډیلیټ کړم رایټ کلیک ډیلیټ وګوره دې فولډر باندې ما کلیک وکړو رایټ کلیک ډیلیټ دا ډیلیټ کېږي نه هېڅ امکان نه لري نه ډیلیټ کېږي. نو اوس دا ته څنګه ډیلیټ کول غواړي څنګه بیرته ډیلیټ شي دا هماغه طریقه ده. صرف آر ډي معنا ریموو ډایرکټري فولډر ختم کا کم فولډر سلش سلش ډاټ سلش ډي ډرایو کې شیفټ ډبل ډاټ سلش ما سره فولډر دی څه په نوم باندې کان په نوم باندې انټر کلیک کړه لاړ شه وګوره فولډر شته هلته نشته فولډر. دا بله ډېره مهمه خبره وه. تاسو څنګه کولی شئ دا فولډر لکه انډیلیټیبل فولډر جوړ کړئ او بیا هغه ډیلیټ کړئ. یو خبره بله دلته ډېره مهمه ده چې دا نوټ دا ایم ډي څه معنا ایم ډي مساوي کېږي میټ ډایرکټري
فولډر جوړول ته ویل کېږي. آر ډي څه معنا؟ ریموو ډایرکټري. دا فولډر ډیلیټ کوي او دا ایم ډي څه کوي؟ جوړوي موږ ته. صحیح شو، دا ډېر مهمه خبر دي. نو دا موږ سره بله طریقه د څه چې څنګه موږ کولی شو انډیلیټیبل فولډر جوړ کړو. پاتې شو یو خبره بله دلته دا چې تاسو مثلا څنګه کولی شئ چې دې فورمول نه بغیر مثلا تاسو یې فولډر جوړ کړئ. همدغه طریقه ده چې اوس ما تاسو ته کار وکړو. ګوره لکه زه غواړم ډي ډرایو کې یو فولډر جوړ کړم. دلته به راشئ څه چل به وکړئ، ایم ډي به ورته ولیکئ // کم ډرایو کې ډي ډرایو کې کم فولډر جوړول غواړئ سلش په ورته ولیکئ com1 انټر کلیک کړه لاړ شئ ډي ډرایو وګوره او دلته لیکم سټارټ سپیس ډي شفټ ډبل ډاټ انټر کلیک کړه ډي ډرایو کې com1 په نوم باندې فولډر راغلی دی. خبر پوه شئ آر یو فولډر چې جوړوئ دغه طریقه کار دی. زه لیکم آر ډي بیلټه // ډاټ سلش چې شی شفټ ډبل ډاټ سلش com1 بیرته ډیلیټ کا نو دا بیرته څه شوی ختم شو سټارټ سپیس ډي انټر ګوره بیرته ختم شوی. دا بل ډیر مهم تکنیک چې ما تاسو ته کار وکړو ډیر زیات مهم دی. خدای دې وکړي چې تاسو یاد کړی اوسئ خو په هر صورت کوشش وکړئ چې یاد یې کړئ. ډیر مهم سوالونه دي دا ان شاء الله بل ریکارډ کې ورته ریکارډ کوم.